دیو جنا د مسواک ډیری فیدی علماء ویل خدا فیدی چې دي دا اکثر په حدیثو کې نقل نه دي دا فواید د طب والو ذکر کړ دي د ډاکټرانو طبيبانو حکیمانو ذکر کړ دي چې کوم سره د مسواک ډیر اهتمام کوي الله بزن کدن کې اغله د کلمه توحید توفیق ورکړي دیو جنا د دې حدیث استدلال کړي نبی صاحب بزن کدن کې مسواک استعمال او د دې عمل چې پیغمبر کوم عمل بزن کدن کې کړی دی دا دلیل دی چې ځن کدن سره د دې خج جوړ تعلق دی الله بدر کلمه د توحید اسانه چې کوم سره د ځن کدن کې د مسواک اهتمام وکړي او د دې خبره کومه چې دا خبره به کې پرې د وزن کدن کې لیکن د سیات ساته چې کوم عمل سره د سړی شوق او دا سنت طریقه او سا خاتمه په هغه عمل باندې وشو ان شاء الله بدل جنت درکې ځکه دا اصول لي چې په نیک عمل له خاتمه وشو ان الله رب العالمین بدل جنت درکې ځکه مسواک سنت عمل له او ستا خاتمه الله رب العالمین په مسواک وکړي تا مسواک استعمالو مرشي په لار روانو مسواک استعمالو ولې د استمرشي په جمعات کې ولاړو مسواک د استعمالو یا په مرګ په تخته باندې پروت مسواک د استعمالو بدید تم د لمر راغه نو الله رب العالمین بد سره خم عمل کوي ذکر د الله د نبی په سنتو ته مرشي او په سنت طریقه باندې مرشي او په یو د عبادت باندې مرشي چې د الله نبی دغه اهتمام کو ان شاء الله تعالی د دې حدیث لري معلومیږي عام طبيبان دا ډېری فیدی ویل د اورو مضبوطېدل دا فایده به علماء ویل د ډیرو بیماریانو د مری بیماریانو د مسواک سره الله رب العالمین خکی د بلغم بیماری د مسواک سره الله رب العالمین خکی اوازونه په مسواک سره خکیږي صفاکیږي مری په مسواک سره صفاکیږي د الله رب العالمین رضا پکې دا خونه پکې صفاکیږي د غاخونو بیماریانو الله رب العالمین د دې سره ختمي دا تجربه نه معلومه ده چې د غاخونو تمام بیماریانو د مسواک سره الله ختمي دیو جنا ډاکټرانو ته څوک لاشي د غاخونو ډاکټر ته هغه دا خبره هر ډاکټر کوي هر مسلمان ډاکټر دا خبره کوي چې د هر ډوډۍ نرسه مسواک استعمالوي او مانزه ته چې ودرېږي خصوصا د کې قل هو دا قرات د منزل سبحانك اللهم تحیته په دینه مخکې به سب کې سره ولاړو مسواک استعمال کی الله سړي ته قرات اسانه جواب دي قرات کې نن خلی کله چې سره مسواک استعمالي د الله د نبی طریقې نه دا خبره معلومه ده وړي وځي مسواک وړي مسلې دادي یو سره د بل ملګری مسواک په اجازه باندې استعمالول شي لکه نبی صاحب د خوب د واخینه دا معلومه ده چې مخبل مسواک غمشر ملګری ورکړ بل چا مسواک سره استعمالول شي د عبدالرحمن بن ابي بکر د حدیث هم دا معلومه شو چې عبدالرحمن بن ابي بکر مسواک نبی اسلام لور کو نبی اسلام استعمال ک د نبی اسلام نه مخکې عائشه صدیقه استعمال ک او عائشه صدیقه نبی اسلام نه خزه د خاوند مسواک استعمالول شي خاوند د خزه مسواک استعمالول شي خزه د خاوند په منځ کې چونکې توسع ازادي نو د یو بل د اجازه غوښتو ضرورت هم نشي چې اجازه راکړه صاحب مسواک استعمالوم په حمام کې مسواک پروت د هر څوک بغیر د اجازه نه خزه د خاوند مسواک خاوند د خزه مسواک استعمال ولش په دې دور باب کې علماء اجازه ویل ده که څوک پر دې مسواک استعمالي په کار ځاغنه دي اجازه والی او په اجازه دي سره استعمال کې ځکه حدیثو کې دا یو مسله راغله یو مسلمان د بل مسلمان امسا دغه پیزار دا به نه استعمالي الا بطيب نفسه مگر دغه په اجازه چې خوشاله تعالی اجازه ورکړي دا بعض خلک طبعا د سکرکجنی طبعا د سي چې دا ډیر نظیف نو کرکجن شانی چې دا مسواک بل چا استعمال کې به نه استعمالي گزاري استا نو دا غي د وجنه کې سره د بل چا مسواک استعمالي اجازه وکړ ده او خزو خاوند په یو بل سره کرکه نه کوي داغه په منځ کې ازادي لګ ډیری نو خزو خاوند یو بل مسواک استعمالي جایز یا یو سره د چا نه کرکه نه کوي او د هر ملګری مسواک استعمالي به وینځي غل ورکی به ټیک ده دغه حدیثو کې دا باب هم د باب غسل سواک چې تا پر دې مسواک استعمال کړي بیا به وینځي غل باور کې د لپاره شغه دي نه کرکه ونه کی او دا خبره چې مليانو کوم لیکل چې د بل چا مسواک استعمالول دا دومره غټه ګناه ده لکه سړی چې د چا شرمګاه استعمالي به د بده معاف دا به کتابونو کې لیکل نه به هشو ماشو کې دا کمزوري خبره دي قرآن او سنت کې د دې اثر هم نشه زمنګ نبی چې کوم عمل کړی دی کوم فعل کړی دی داغه په ژوندۍ او په سیرت کې داغه اجازه معلومه ده نو لهدا دې تشبيهات ته هیڅ ضرورت هم نشته اصل خبره ورونو دین دی بس په دین باندې عمل کول پکاري زمنګ دین کې زمنګ نبی کوم عمل کړی دی یی ترغیب ورکړی د خپل ملګرو ته نو هغه شان په هغه څه باندې عمل کول پکار دی د دې صورت ان شاء الله اهتمام وکي هر ملګری چې بازار ته لاړ ځان له مسواکونه پیدا کړي د خپل اهل عیال له کور کې دیول مسواکونه راوړي
دا واړه لکان چې د مسواکونه استعمالوي د ماخام او د کېدو نه مخکې مسواک سحر کې مسواک شپې تهجد ته کم خلک پاسې مسواک کم طالبان چې د حفظ په مدرسو کې قران وایي دیو د پاره ډیر ضروري ده کدی د پاره خاص حدیث راغلی دی چې د الله نبی قاریان ته ویلي تاسو مسواک استعمالوي ځکه ملائکه تاسو خواله راځي هغه خلک چې عبادت ډیر کوي هغه مسواک استعمالوي څوک چې خبر ډیری کوي دا غي نه مخکې روسه مسواک استعمالول پکار دي روجي والا سره مازیګر کې مسواک استعمالول شي او کوم مليانو چې دا لیکل چې د مازیګر مازنه پس به روزدار سره مسواک نه استعمالي دا مکروه ده ځکه چې د خلی کومه بدبوی دغه د ملائکه خوخه غوازه لکه روزه کې موږ دا ویلو دا غلطه مسله ده دیونه امام نسائی دا باب په دې مسله یې خېده چې باب السواک فی کل حین هر وخت سره مسواک استعمالول شي چې نروجي ما خام کې اذان ته 3 منټه پاتې هم مسواک سره استعمالول شي ان شاء الله تعالی دا د حدیث نبوي دا خبر معلومه ده واضح طریقې سره معلومه ده او د مولانو چې کوم خبرې په پابندیان نقل کړي مسواک متعلق دا اکثر کمزوري دي او اکثر غیر ثابت شوه دي الله رب العالمین موږ خپل دین باندې بصیرت راکړي